د زرغون تلویزیون سپینې خبرې خپرونې درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سره د دې چې وړمه ورځ خوست امنیه قومندان د خوست امنیه قومندانۍ په لاسته راوړنو خبري کنفرانس ورکړ. هغه څه چې دوی په دې یوې میاشته کې تېرې یوې میاشته کې ترلاسه کړي دي هغه یې د رسنیو پر وړاندې خپاره کړل. خو بیا هم یو شمېر ستونزې شته چې موږ د ولس له خولې راټولې کړي او له خوست امنیه قومندان صاحب سره شریکوو. لومړی قومندان صاحب تاسو ته ښه راغلاست. ستړي مه شئ. پخیر راغله. مننه ورور. تاسو نه مننه کوم چې ما ته مو وخت راکړ او خپل تلویزیون ته مو غوښتم. تاسو ته د تاسو طریقه تاسو همکارانو ته او تاسو د تلویزیون پردو طریقه د خوست میشته پاسوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه. تاسو پر لاسته راوړنو خبري کنفرانس ورکړ خو ښار کې بیا هم ترور، غلا، موټر سایکل تښتونې او داسې نورې پیښې لرو. وضعیت په کوم طرف روان دی؟ خو ورور اصلا مونږ که فکر وکړو په د 4 میاشتو کې چې زه راغلی یم که تاسې که د 2-3 ورځو یو حادثه په خوست امنیتي حالت د بد اغېزې عنوان ورکوئ دا به انصاف نه وي. انصاف به دا وي چې د 4 میاشتو کړنو او د 4 میاشتو مخکې کوم حالت چې په خوست کې و، څه د هدفي وژنو، څه د ترورو، څه د مخدره موادو، څه د غلاو، څه د سرقتونو او نورو جرایمو، نو په هغې ارتباط که تاسې چې ته عدالت وي او مونږ خلک عدالت وکړي په دې مورد کې یو خپل یو ارزیابي وکړي، نو انشاءالله زه به وایم چې وضعیت د خوست تر مخکې نه بهتره دی او بهتره به وي. جرم یوه پدیده ده، جرم پیښیږي، جرایم شته، په ټولې دنیا کې شته، په هغې پیشرفته نړۍ کې شته چې دوی وسایل ټول تخنیکي وسایل دي پولیسو سره، البته مجهز په تخنیکي وسایلو دي. تاسو پوهېږئ چې موږ په ټول خوست کې یو امنیتي کامره هم نه لرو، حتی د موږ هغه جنایي وسایل چې موږ ته په کار دي هم نشته دي. په دې امکاناتو، په د فزیکي امکاناتو د پولیسو موږ دومره کړي دي چې د جرم و جنایت کچه ډېره ټیټه وساتو. نو په دې لحاظ جرم پیښیږي، مهمه دا دی چې جرم کشف شي او مجرم ونیولی شي. تاسې ولیدل د موږ لاسته راوړنو کې چې موږ د مجرمینو تعداد هم درته ووایو چې دومره مجرمین موږ نیولي دي. د هغو کسو قتل کړی و، غلا یې کړې وه، مواد مخدره قاچاقبران وکړي، یعنې هر قسم جرایم پیشه خلک چې جرم یې کړی و او د قانون نه په تیښتې کوو هغه موږ نیولي دي او قانون منګل ته مو سپارلي. نو موږ نور هم کوشش کوو. خوشبختانه دومره باید ووایم چې ما سره بالخصوص د پولیسو سره د خلکو همکاري فوق العاده زیاته ده او په خوست کې خلک د نظام او د حکومت طرفدار دي او ډېر زیات کوشش کوي چې سوله د خوست د سولې ولایت وي. په دې ارتباط که تاسې ولایاتو ته فکر وکړئ ورور، که تاسې داسې لنډ موږ تاسې ګاونډی ولایت ته فکر وکړئ، خوست فضل د خدای په امنیتي لحاظ نه ټاپ ترین ولایتو کې دی. ترتونکو لپاره مو په دې برخه کې لکه څرنګه چې تاسو مو ویلې پخوا هم تاسو ولس ته دا ویلي و چې موږ په امنیتي کمرو باندې کار کوو. امنیتي کمرو باندې کار شوی دی؟ یو موضوع خو د کمرو عمومي کمرې دي چې هغو باندې موږ اخته یو، یو څه اقتصادي ستونزې دي په هغې مورد کې، او یا چې یو کمرې دي چې باید موږ ته خپل وزارت داخله کورنۍ چارو وزارت ولګوي، هغې هم کار کړی دی. یو دا دی چې موږ کمرې په ښار کې نصب کړي دي، البته د دکاندارانو، د تاجرانو او د دغو خلکو په همکارۍ موږ کمرې نصب کړي دي چې هغه هم ډېره زیاته ګټه کړې ده په ښار منځ کې، یعنې جرایم یې بیخي زیات ټیټ کړي دي او جرایم پیشه نشي کولی چې هلته اقدام د سرقت، غلا، قتل یا هدفي وژنو وکړي. هغه کمرې فعلا فعالې دي په بازار کې او په دکانو په مارکیټو کې فعالې دي او هغه ته پوشش لاندې دي. ویل کېږي قومندان صاحب چې هغه وخت چې تاسو سرپرست وئ دلته ډېر جدي وای، په اوسني وخت کې مو هغه جدیت نشته. ولا دا سوال دوستان کوي بالکل، خو زه باید ووایم چې 3 کاله مخکې زه دلته وم، 3 کاله وروسته شرایط هم فرق وي، وضعیت هم فرق وي، پرسونل هم فرق وي،
تشکیل هم فرقي، ټول لویه شان کې ستونزه دا فرق وه دی. چې مواد مخدر عرض دا دی چې کم شوي دي. که چیرې تاسې وګورئ چې څومره درجه زه نه پوهېږم، تاسې ورزیابي وکړئ سر د نن نه چې د 4 میاشتو په مقابل کې مواد مخدر او څومره قاچاقبران نیول شوي، څومره البته محتادین ټول شوي دي او څومره مواد نیول شوي دي، دغه تاسو ته به معلومیږي چې په کومه کچه فیصدي مواد مخدر کم شوي دي. د شروال خلاف چې کومه مظاهره راوتې وه په هغې کې په مظاهره چانو ډزه وشوې، سبب یې څه و؟ خو ای کاش چې د ډزو نه ووایي، ای کاش دا هم ووایي چې څو پولیس زخمیان شول، څومره وصیت مې د منځه لاړل، څومره اطفایې چې هغه قیمتترین اطفایه په خوست کې ده، خوستوالو ورونو مو هغه اطفایه په تیږو وویشته، شیشې ماتې دي چې هغه شیشې د اطفایې چې ډېر قیمتي دي حتی پیدا کېږي هم نه، ستونزه ده. نو ای کاش هغه خبره ته وکړي. هېڅ کله به پولیس د ما په موجودیت کې قانون له مخې پولیس کولی شي چې پر مظاهره چانو ډزه وکړي؟ هېڅ کله به د ما په موجودیت کې پولیس ونه شي کړی چې د په خوستوالو نه ډزې وکړي، حتی د یو بدې خبرې غږ هم وکړي. ډز خو پرېږده. خو هلته یو موضوع وه چې کله چې خلکو هجوم وړی و په وسایطو په موټرو، تاسې ولیدل د مونږ وسایط ولیدل، د مونږ موټر هم ولیدل چې ټول شیشې ماتې شوي دي، هغو باندې حمله شوې دی د بعضې اشخاصو له طرفه چې خوشبختانه پولیس د ډېر زیات ترحم و رحم نه کار اخیستی دی، حوصلې نه کار اخیستی هلته، او ما قومنده هملته وه چې ورته هر څه چې کېږي که تاسې وهل کېږئ او که ټکول کېږئ، تاسې ولیدل هلته په تصویرو کې چې تقریبا تر 300 نه زیات دبي کوتک توزیع شوي وو. نو کوتک او دبي خو د پولیس دپاره نه دي، دا ټول هغه غیر قانوني کړنې دي چې بعضې حلقې په خوست کې کوي، او انشاءالله دوی ته په خوست کې د خلکو په زور، د خلکو په همکارۍ دوی ته هېڅ وخت اجازه ونه کړی شي چې دوی هغه خپل غیر قانوني کړنې ترسره کړي. د خوست منتخب استازی په ولسي جرګه کې ډاکټر مسا خبرین په ټولنیزو رسنیو کې د یو پوسټ له لارې دا لیکلي و چې د خوست امنیه قومندان خپلسري کوي. خپلسري په څه معنی؟ خو په کوم احترام چې زه وکیل صاحب خاورین ته لرم، وکیل صاحب خاورین زموږ مشر دی، زموږ وکیل دی، د خلکو استازی دی، په پارلمان کې یو ډاکټر دی، او ممکن د سره دا فکر وي، موږ خو ورته وایو چې آماده یو چې موږ ډاکټر صاحب خاورین سره مخامخ په ناستو کې دا خبره وکړو. ده هم کولی شول، ما سره خدای نخواسته دی کوم جنګي نه و، مراور نه و، نو کولی شول دا خبره چې فیسبوک کې کوله، ما سره مخامخ راغلی و، ناست په کینو سره، پاڅېږو سره، او زه ورغلی یم، دی پو راغلی و، کوم مشکل نه و. ما خودسري د خوست خلکو ته معلومیږي، او د خوست قهرمان خلک پوهېږي چې ما خودسري څه کړی دی او څه خودسریان مې کړي دي. تاسو په ځواب کې په کامنټ کې ورته لیکلي و چې خواهشات چې ونه منل شي بیا نو یو شی پلمه او بل شی پلمه کوي. آیا خو په هر صورت خواهشات درلودل؟ په هر صورت چې وکیل صاحب څه ویلي دي د خپل شخصي نظر دی، او د ما په نظر بس یعنې خواهشات درلودل ده، د ما په نظر همغه څه چې ویل شوي په فیسبوک هم کفایت کوي. یو بله موضوع د میوجان قضیه ده. قضیه تر سرنولۍ رسېدلې ده، خو بیا هم داسې ویل کېږي چې هغه څوک د حوزې امیر او یا ورسره جنایي مسؤلین کسان لا تر اوسه هم نه دي نیول شي. اصلا تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ بخشونه لرو پولیس کې، جنایي بخش، استخباراتو بخش، امنی بخش، توریزم بخش. دا بخشونه په هر بخش کې په هر هغه کې خپل کار کوي او خپل وظایف لري. د استخباراتو بخش البته نظارت په پولیسو باندې دی چې موږ په پولیسو باندې نظارت کوي. همیش دپاره د موږ د پولیسو کړنې استخبارات نظارت کوي. نو په دې ارتباط دغه کومه مسله چې د میوجان پیښه شوې وه د قتل په ارتباط، البته دغه د استخباراتو مسؤل و په حوزه کې. هغه استخباراتو مسؤل یو ستونزه دا وه چې یعنې ډېر پولیس، امني پولیس، جنایي پولیس ډېر داسې علاقمندي نه ښیي، یا مثال وخت ځان ته نه ورکوي چې د هغې شعبې، د هغې کوټې یا د هغې دفتر
مراقبت یا څارنه وکړي. نو په دې ارتباط هم لږ څه اندازه هغه خلک په خپلو کارو کې البته په خپلو ځای کې مستقل دي. نو په دې ارتباط په دې تاسو ته بهتره معلومه ده چې مونږ هغه څوک چې مجرم و مظنون و په دې جرم باندې هغه مونږ نیولی دی او هغې په څنګ کې هغه نوکریوالان چې کوم موجود وو هغه هم نیول شوي دي، هغونه هم تحقیق روان دی. د امر د حوزې نه هم تحقیق روان دی. د ټولو نه د موضوع کې تحقیق روان دی چې ما هغه ورځ د مرحوم ماما هم راغلی و، خپلوان هم راغلي وو او قومندانې ته د کلي خلک هم راغلي وو. انشاءالله ما دوی ته په قناعت سره وویل چې دا موضوع په دې رقم روانه ده، تاسو کولی شئ دا موضوع تعقیب کړئ، هېڅ د مکو ستونزه مشکل نشته. بله موضوع د برګنونو ده. د برګنونو په ساحه کې آیا ستاسو د ادرسه چې مونږ کوم معلومات حاصل کړي هلته قومنداني جوړېږي، خو د برګنونو مسؤلین بیا وایي چې دا یو چاته په شخصي قرارداد ورکول کېږي؟ نه، شخصي قرارداد نه دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا په حدود 100 میلیون افغانۍ مو د قومندانۍ د نوې قومندانۍ تعمیر هلته جوړېږي. قرارداد منظور شوی دی، قراردادي راغلی دي، کار شروع دی. عملا یو څه ستونزه موږ د سرحدي و د هغه ورونو سره په دا منځکې په تقسیم نه پیدا شوی وه په حدود عربیه باندې، هغه هم سبا حل کېږي. موږ د نوې هفته کې کار شروع کېږي. د قومندانۍ برګنو ته په ولایت ځای پیدا کوي، دوی بوځي خپل ځای ته. نوره موږ خپله ځمکه دی، تاسو ته بهتره معلومه ده 240 جریبه 200 متره موږ هلته ځمکه لرو. په دې خپلې ځمکې موږ قومنداني جوړوو او د دې ټول دغه ځای د قومندانۍ لپاره مناسب دی؟ نو تاسو ته بهتره معلومه ده دی مناسب نامناسب خبره نه ده. دغو خلکو شخصي ګټې دي چې هلته نمرې په دولتي ځمکې کې مثال د پولیسو په ځمکه چې هغه د پولیسو ځمکه دا نه دی چې قومنداني چښتنه دی، د پولیسو ځمکې چښتن وزارت داخله دی، کورنۍ چارو وزارت دی. هېڅ کله چې د کورنۍ چارو وزارت موافقه نه وي امکان نه لري چې دا ځمکه چاته بیا په نمرو ویشل شي یا چاته ورکړل شي. ویل کېږي چې تاسو د امیرینو یا د ولسوالۍ د امنیه قومندانانو په تغییر او تبدیل کې له هغوی شیریني غواړئ، رښتیا ده؟ دا به سوال بیا تاسو پوښتنه وکړي. دا تاسو بیا داسې فکر کوم چې مطبوعات خو الحمدلله آزاد دي او د دې پوښتنه باید تاسو وکړئ چې چیرته دا د خلکو نیوکه ده، ستاسو ځواب ورته څه دی؟ په هر صورت د خلکو هم بیا قضاوت وکړم په دې باندې. ښه، یوه بله ستونزه هغه دا ده چې په چک پوینټونو باندې کله چې څوک تلاشي کېږي د چک پوینټونو هغه مسؤلین له دوی سره بد برخورد کوي، تاسو پرې خبر یې؟ داسې ما څه نه دی اورېدلی، ما ته کوم شکایت نه دی راغلی رسمي. یوه بله موضوع وایي په زندان کې پر ښځینه بندیانو باندې جنسي تیری کېږي. کوم زندان کې؟ د خوست. د خوست زندان داخلي برخه مکمل په موږ سره نه لري، نه امنیت نه چارې. دا یو خاص خپل ارګان دی چې د مغز نه اداره کېږي. مقصد د مو بیروني کوم بیروني هغې چې دی د موږ سره فزیکي امنیت د موږ سره مربوط دی. اما په دې مورد چې تاسو کومه خبره وکړه دا بالکل ما ته داسې شکایت په دې مورد کې نه دی رسېدلی او که چېرته د شکایت ما ته ورسېږي مو حتما اقدام کوو په دې کې او دا د مو حق دی. اما دا اولین وار دی د موضوع د تا د خولې نه اورم او که فکر کوم که دا چېرته ثابت نه وي او دا داسې شواهد اسناد ونه لري دې به زندان یا پولیس خپل د خلکو ادعا دي، د خلکو ادعاوې خلک هم رسنیو سره معلومات شریکوي. چې تاسو باید خلک معلوم کړي، خلک معلوم کړي چې بیا موږ خو دا خو یو ارګان دی، غټ ارګان دی، دې کې موظفین لري، دې کې داسې نه دی چې هلته امنیت شته، هلته استخبارات شته، هلته کشفي ارګانونه شته. خو داسې نه دی چې یو قومندان هلته دی هغه زړې وغواړي همغه وکړي، دا ناممکن دی. د نننۍ مرکې یو هدف هم دا دی چې دا ډول دا ناممکن دی، پوښتنو ته ځواب ویل شي. دا مطلق زه ردوم او که چېرې تاسې داسې شهود و اسناد ولرئ مهرباني وکړئ زموږ په خدمت کې. د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو لنډه وقفه لرو، له وقفې وروسته بېرته راګرځو. یو ځل بیا هم ښه راغلاست. له موږ سره د زرغون تلویزیون سپینې خبرې په خپرونه کې د خوست امنیه قومندان پاسوال محمد، امین محمد داود امین را سره دی.
یو ځل بیا هم ښه راغلاست. مننه. بله موضوع دغه د ترافیکو د غیر اسنادو موټرو د ثبت مسله ده. بله، خوشبختانه درته وایم چې هغه کوم حکم چې موږ ته د ریاست جمهوریې نه راغلی و د بې اسنادو بالخصوص راسته شترینګ والا، د دې په مورد کې موږ البته هغه امر هم راغلی، امر په ارتباط هغه کوم سټیکرونه مواد چې ورته پکارېږي هغه هم راغلی، ټیم ورته جوړ کړی دی په ترافیکو کې. متاسفانه لږ موږ هغه مسلکي خلک په ترافیکو کې نه لرل. اوس هم پروسه دوام لري. 3 میاشتې موږ ته وخت راکړی. 3 میاشتې کې باید دوستان هر څوک چې موټر لري اول باید تذکره د الکترونیکي ولري، برقي تذکره، او هغې نه بعد موږ عادته د اسناد د موټر ورکوو. که الکترونیکي تذکره نه وي بیا نه ورکوو. هغه که چېرته نه وي هم دوی کوی چې ترافیکو نه موټر راولي، ترافیکو نه یو پارچه واخلي او هلته بیا په بېنوبته یې ورکړي، تذکرې کې کومک ورسره کېږي د موټر په خاطر. بدون د تذکره د الکترونیکي نه چون دا بایومتریک کېږي دغه واسطه، او خوبي دا ده چې د واسطه به نه ورکېږي، یعنې هماغه شخص چې د ده په نوم بایومتریک شوی دی هماغه یې ګرځولی شي، بل څوک نه شي ګرځولی. داسې خو به نه یو ځل څو کاله وړاندې همدغسې یوه پروسه طی شوه د موټرو دپاره موقت کاغذونه ورکړل شول، خو بیرته بیا هغه موټر هم کابل ته بند شول او دلته کابل ته دم بند دي، کابل ته نشته ده، یعنې خوست کې دا خپله ولایتي دي، ولایتي ده. او دلته به دغه دوباره نوي کېږي. نو دا په کال په کال بدلیږي. بله، کال په کال به دوی لکه هغه جواسیر چې بدلیږي د موټر، د دې اسناد هم کال په کال به تبدیلیږي. او که چیرې دوی خرڅوي بیا هم باید ترافیک په جریان کې کېږي. یوه بله موضوع ده چې د ولسوالیو قومندانان چې تاسو تغییر او تبدیل پکې راولئ په کوم اساس؟ اصلا داسې دی چې هغه وضعیت شرایط ګورو نو موږ یو تغییر او تبدیل راولو. مثلا موږ مشکل ستونزه په مساخلو کې لرو. هلته چې هر قومندان ولیږو 2 میاشتې 3 میاشتې هلته مشکلات تاسې ګورئ چې ستونزې شته دي، په ساحه آسیب پذیره دی او هلته بعضې په هغه آسیب پذیر وخت کې یعنې د جنګ په وخت کې ستونزې شته، مشکلات شته. نو د هغه یو اصل چې موجود دی د تغییر او تبدیل په هغه کوم عاجل وخت کې، هغه وخت چې ضرورت دی، نو موږ خپل تغییرات تبدیلات کوو. تاسو چې دلته دوباره د رسمي امنیه قومندان په صفت راغلی، ستاسو تر شا ویل کېږي چې د خوست وکیلانو لاسو، رښتیا ده؟ اصلا د ټولو خلکو لاسو، د دې وکیلانو لاس هم نه ردوم. وکیل صاحبان هم نظر ما په مورد مثبت و، د ټولو د خلکو نظر مثبت دی او د ټولو نظر مثبت و. زه اوس نشم ردولی چې ویم چې هیڅ وکیل هم د ما په راتګ مخالفت نه دی کړی. ویل کېږي چې د ولایتي شورا وکیلان هم له تاسو په یو بل نوم باندې ساخلي، رښتیا ده؟ مثلا تل، مثلا باډیګارډان. نه زه یوازینی شی باید خلکو ته ظاهر کم، نه کوم مجبوریت هم نه لرم. اما یوه خوشحالي څرګندوم د شورای ولایتي د وکیلان نه چې موږ فعلا 10 وکیلان لرو په شمول د رئیس. هیڅ نوع د خلک اولین وکیلان د شورای ولایتي دي په افغانستان کې چې دوی د پولیسو سره ډېرې ښې اړیکې لري او بدون د همکارۍ نه موږ نه هیڅ خواهشات نه لري او نه خواهشات کړي دي. د شپې لخوا د پولیسو په دریشیو کې بعضې کسان په لارو کې د غلا لپاره راوځي یا هم کورونو ته اوړي، ولس څنګه تفکیک کولی شي؟ خب ما کورو نن هم یو څوک راغلي وو، داسې یو مشکل پیدا شوی و کلي کې. اصلا خلک باید پوه شي چې موږ د شپې له طریقه کور کې اجازه د داخلېدو هیڅ نه لري، نه پولیس لري نه امنیت لري، هیڅ نه لري. فقط موږ کولی شو که په کوم کور باندې مشکوک وو هغه انسداد کو، محاصره کو، بیا کولی شو چې هغه سهار ټایم چې رڼا شوه، رڼا په وخت کې کولی شو د څارنوال وکیل د منطقې، مولا د منطقې، مشر د منطقې موجود وي او کور تلاشي کو. باید د موږ خوستوال میشته خلک په دې باندې پوه شي. او په لارو کې په لارو کې همچنان موږ خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې کشفي ارګانونه هم شته، په شخصي جامو کې هم ګرځي د موږ پولیس او په دریشۍ کې هم ګرځي. نو د موږ د پولیسو حرکت او د غلو د دشمن حرکت تفکیک کې فرق لري.
نو په دې ارتباط هم خلک باید هوښیار وي په دې مورد کې او هوښیارۍ نه کار واخلي. هغه ځای کې چې دوی پوهېږي چې دلته د پولیسو چک پوینټونه نشته، چک پوینټونه یا نه وو، نو هغې کې به دوی باید فکر وکړي او په کوم د دې وضعیت لیدلو سره موږ بیړنۍ شمېرې ورکړي دي، د ما خپله شمېره شپه ورځ چالان باید موږ ته خبر راکړي چې اقدام وکړو. یوه بله موضوع ده چې د ولسوالیو قومندانۍ اړوند پولیس کله چې یو چاته جلب وروړي یا څوک راوړي، نو وروسته د هغې نه چې هغه کس راوړي بیا دوی د موټر تیل ترې اخلي. داسې د مثلا تاسو خبرې اصلا داسې دی چې د مونږ تا ته بهتره معلومه ده، د خوست خلکو ته معلومه ده چې ما رابط خلکو سره بیخي فوقالعاده دي. د سهار 6:30 بجو نه چې دروازې قرول خلاصې وي د ما بالخصوص دفتر دروازه تر شپې چې څومره خلک راځي کوم ټایمه پورې 11 وي 12 وي 9 وي 10 وي زه ورته ناست یم. خلک بیخي بېحده خلک علاقمند دي چې راشي خپله ستونزه ماته ووایي. هېڅ کله داسې ما شکایت نه دی اورېدلی چې په دې رقم سره چا نه چا تیل اخیستې وي یا پیسې اخیستې وي یا جلب کړی وي. دا ته ماته کوم رسمي شکایت نه دی راغلی. که تاسو سره راغلی وي نو لطفا موږ سره شریک او که هغو کسانو دوستانو که تاسو تیلې وي چا ترنه اخیستې وي نو لطفا موږ یې په مخ کې ولاړ یو، مخامخ ورته ولاړ یو، حسابدهي خلکو ته جوابګو یو او دوی ته ما هیله ده دی چې موږ سره دا موضوع شریک کړي. څنګه کولی شو چې د جنایي جرمونو د ګراف سطح راټیټه کړو؟ ورور اول ته خو ما داسې ووایه چې جرایم څومره دي چې کچه یې ټیټه کړو. زیات دی. دغه تېره ورځ هم 2 کسان ترور شو. ښه هغه یو مسله وه چې په 4 میاشتو کې موږ 2 ترور لرو. جرم کچه ښه تېر مازدیګر د یوې دواخانې مخې نه یو موټر وتښتول شو. د کوم دواخانې مخې نه؟ د ښار کې. قطر ما ته راپور نشته، اطلاع نشته. فیسبوک کې هر څه خو فیسبوک خو داسې ده چې تاسو فیسبوک خبرې چې هر څوک فیسبوک کې هر څه ورکړي، مګر اطلاع ضرور دی ورور. هر جرم چې کېږي جنایت چې کېږي اطلاع پولیس ته باید وکړل شي. هغه اطلاع چې ثبت نه وي، هغه اطلاع چې ما ته راکړل شوي نه وي، هغه اطلاع چې دوستانو نه وي راکړي، هغه راجستر و ثبت نه وي، پولیس څنګه هغې باندې اقدام وکړي؟ وخت چې تا موټر ورکېږي ته ما ته نه وایي، وخت چې تا موټرسایکل ورکېږي ما ته نه وایي، وخت چې په فیسبوک ورکېدی تا کار دی. فیسبوک خو د ما مثلا فیسبوک نه زه نه پوهېږم، زه خو هلته پوهېږم چې ته اطلاع ماته راکړې، د اطلاع په اساس تا نه زه اقلا وزارت واخلم چېرته د موټر درولی و، چېرته د موټرسایکل درولی، چېرته ته وې، کوم ځای کې وې، څه رقم دې درولی و، څوک در سره و. هغې نه وروسته خو موږ کولی شو چې هغه غلب شي وګرځو، چا چې تښتولی غب شي ودرځو. په فیسبوک چې ته ورکوې نو دغه معنا نه لري. دا خو ډېر خلک شته دي نو خپل سر به یو شی ورکوي. څه وخت وړاندې یو څو د ګوره ورور یو موټر ورکېدل، یو موټرسایکل د افغانستان په شرایطو کې ته خو ځوان یې، ټول افغانستان شرایط نه پوهېږي، د جنګ حالات ګوره، دا د بدبختۍ حالات عرض وکړم. د موټرسایکل سطح د جرایم نه دي چې ته لوړ وښیې. د موټرسایکل ورکېدل په یو ښار کې دا سطح د جرایم لوړېدل نه دي، دا جرایم دې ته ورته نور هم زیاتې ستونزې. خو خیر که ستونزې شته تاسو شریک کړئ، مهرباني وکړئ اسنادو سره، زه ته آماده یم. څه موده وړاندې دغه د موبایلو غله نیول شوي وو د جنایي کارمندانو لخوا، خو دوی دې دپاره چې قومندانۍ ته ځي هغوی ویل چې په دوی باندې باید یو څوک کاریز شي. بله تر هغې موږ نشو انتقالولی. نو ولې ته په دې قانون نه پوهېږې؟ نو حل لارې څه ده؟ حل لاره دا ده چې څوک چې غلا کوي، ګوره یو سړی موبایل هم تښتې دی اوس چا نه، هغه نیول کېږي. وخت چې هغه نه پاریز کېږي په کوم دلیل زه هغه دوسیه جوړه کړم ورته، په کوم دلیل زه هغه سرانویلې ته اول خو ته پوهېږې په دې باندې چې هغه دوسیه ورته جوړه نه سي، د هغې باندې عرض نه وي، ادعا نه وي په مستقیمه، دا خو سرانولې موږ نه تسلیمېږي نه. د خوست د ښه امنیت لپاره ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ ښه نظامي پلانونه دي. ما پخوا هم د خوست خلکو سره شریک کړي دي. څومره ډاډ ورکولی شي؟ بیا وایم د خوست خلک د ما په کار باندې انشاءالله ډاډمند دي، د پولیسو په حرکاتو باندې اعتماد لري. بعضې حلقات چې په هر بخش کې شته ممکن دغه تخریبات ولري، د سطح د جرایمو د خوست لوړه وګڼي، مشکلات ستونزې ډېرې وګڼي، مګر د خوست خلک شاهدان دي حالت دی په خوست کې، او زه د دوی همکارۍ او همغږۍ نه چې ما سره لري ممنون یم، مشکور یم. دا چې تورې شیشې موټر بند دی په ښار کې، ویل کېږي چې ستاسو زوی تورې شیشې موټر ګرځي.
والا نو یو سړی هر څوک تللی شي یو ځي موټر نه عکس اخیستی شي بیا د یو زوی د چا هغه په نوم کښېښوی شي دا خو اوس ثابته نه شوه چې دا موټر یې چا و دا شیشه چېرې توره وه نه وه تاسو پوهېږئ چې یو سیستم شته دی چې که چې موټر هم شیشې تورېږي هم سپینېږي هم شنې کېږي هم سرې کېږي په دې موبایل کې زه تاسو ته هر رقم کوم په هر صورت دا فکر کوم ډېره وړه خبره وي چې ما ولې د فیسبوک کې چې اصلاحات باید له ځانه عرض ده چې ډېره وړه خبره وي چې یو شیشه مثال هغه یې توره کړې وي د شانه او هغه یې په عکس اخیستې وي هغه یې بیا فیسبوک ته ورکړې وي هغه یې دا خبرې کړې وي زه سخت قانون ته هغه یم تسلیم سړی یم او سخت مې خوښېږي همدې وجې نه په قانون کې تطبیق کې زه ډېر تیز هم یم تاسو چې اوس انتقاد کوئ خامخا وایي چې دومره تیز یې نو زوی دی اولاد دی یا ته ولې داسې کوې تاسو اعتبار وکړئ چې نه د موضوع نه ما د فامیل او کورنۍ مې داسې جرأت نه لري ما قومندانۍ تش په خوست کې نه دي کړي ما ډېر غټ قومندانۍ تر کابل زونه پرې قومندانۍ کړي په زونو کې قومندان وم ما فقط قانون تطبیق کړی دی او قانون ډېر سخت خوند کوي چې تطبیق یې کړم او د قانون تطبیق ماته ډېر خوند او لذت راکوي زه دا مطلق مقصد ته وي چې دا فیسبوکي خبرې دي ورونو ډېر زیات تاسو کوشش وکړئ چې حقایق ته ځان ورسوئ د زرغون تلویزیون سپینې خبرې خپرونې زموږ خپرونه درنو لیدونکو همدومره به چې د خوست امنیه قومندان سره مو ځینې سپینې خبرې وکړې نو قومندان صاحب که تاسو په وروستیو کې څه لرئ مهرباني مننه فقط زه په وروستیو کې د خوست میشته خوستوالو ته وایم چې لطفا حقایق درک کړئ لطفا د خپلو پولیسو سره لکه چې همکار اوسېږئ د ما دروازې د هر مناقد چې تنقید کوي انتقاد کوي مخې ته اخلاص دي دا چې دوی په فیسبوکو تر شا او په مطبوعاتو کې اخته دي کیدای شي کوای شي چې هر ټایم هر وخت راشي هغه څه چې ګوري هغه څه چې دوی په ښار کې ګوري جرم و جنایت ګوري د پولیسو زیاتی ګوري رشوت ګوري خیانت ګوري را دې شي مخامخ زه ورته ناست یم جوابګوی یم او زه ځواب ورته وایم دغه ما هیله ده فقط خپله همکارۍ ته ورونو دوام ورکوئ د خلکو په منفي تبلیغاتو کې مه ګرځئ رسنۍ به هم خپل کار کوي فیسبوک به هم خپل کار کوي مونږ فقط د امنیت د نیولو لپاره مونږ فقط د قانون د تطبیق لپاره په خوست کې کوشش کوو او انشاءالله ما سره خوستوال هغه واقعي مثبت خلک را سره دي د خوست امنیه قومندان پاسوال محمد داود امین ستاسو له حاضرېدو مننه کور مبارک مننه تشکر